د پښتو ډرامو اداکاره غزل ګل نن سبا په کم حال کې ده او څه کارونه کوي. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل باندې نوي نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو پخوانۍ ډرامې ډېرې د نصیحت ډرامې وي او دا هم ووایو چې ډېرې د عزت اداکارانې پکې وي. په هغه اداکارانو کې یوه غزل ګل ده چې ډېرې ښې او د عبرت نه ډکې ډرامې یې جوړولې او په ډرامو کې به ډېره زیاته په حیا او په عزت کې راتله. خو دوستانو کله چې د سی ډي ډرامو وخت په ختمېدو شو نو غزل ګل خپل خاوند حسین شاه سره کاناډا ته لاړه او هلته د حیا او د عزت زندگی شروع کا. غزل ګل 7 کاله پښتو ډرامو کې کار وکړو خو هغې په ډرامو کې بې حیایي بالکل هم نه وه خوره کړي او بیا یې هم دغه ډرامې پرېښوي او د حیا عزت ژوند یې شروع کړو. د غزل ګل 3 غټ زامن دي چې یو سکول کې دی او 2 غټ ډاکټران دي چې د دوی په علاقه کې ورته سرکار کې کار کوي. دوستانو غزل ګل کیدای شي ډېر زیات خلک یادوي خو الله پاک دې ټولو اداکارانو له دغسې همت ورکړي چې دغه شان غلط کارونه پرېږدي او د حیا او عزت ژوند شروع کی. ځکه چې نن سبا ډرامې ډېرې زیاتې خرابې دي چې هغه بالکل د کتلو هم نه دي نو الله پاک دې هغوی ته هم هدایت وکړي. تاسو د غزل ګل باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ولیکئ. دا و زموږ نن ویډیو، تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.